زید بن اسلم فرمایي عمر رضی الله عنه د شپې او ورځې د شپه ګرځېدو په خپل رعیت وی یو کور له شي وکاته چې پاغه کې وګړي زنانه نه سره ځان لړې ولګولې دا او وړي شي ودا وبدي دغه نه دا پړي مړي وغیرہ جوړي او ځان سره ویلي علی محمد صلوات الابرار په محمد صلی الله علیه وسلم د الله رحمتونه دنه روري داغه په ملګرو باندې چې کوم پاک خلک دی او جړل به تر سبا پورې به جړل او به دا ویلي چې محمد صلی الله علیه وسلم او ما په چرته په یو کور کې الله راجمه کې مناسبه د محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای شم و بډای د شپې نه وخت پر ځان لټه ولګولې دا او د دې وړو نه د تسمیه وغیرہ دا جوړي وی عمر رضی الله عنه دې کې کیناستو و يبكي ډیر انتهایی زیاته وژړل دومره وژړل چې د حد نه سیوا ثم قام الى باب خيمتها بين ذي زنانه دي خيمه لور ټک ټکړه فقال ویل چې السلام علیکم ثلاث مرات درې کرتی ویلي ازنانه ورته عايش تقول سو يا عمر واذا كم كلمې چې دوی دا خو ما باندې لګرا واپس کا فاعادت بصوت حزين غمگین आवाज باندې هغه رسول الله تذکره وکړه په بکا عمر سے دومره وژړل او به ورته ویل چې موري عمر به کې لګي یاد واشه الله په دومره رحمت وکي فقال دې زنانه ویل او عمر فاغفر له يا غفار اے مهربان الله په دې عمر باندې ملک بخنه وکا دې عمر باندې ملک رحمت وکا وی عمر رضی الله عنه شکر دې مجلس را روان شو دې زنانه د کون راوته رسولګنی وخی روانه وي دومره مینه دې زنانه چې هغه د شپې نه وخت پورې ناست وي او هغه به ځان لډې ولګولې او ځان لبه د تسمیه وغیرہ برابرولې او به دې وخت کې د محمد رسول الله تذکره کوله عمر بن الخطاب فرمایي وی چې څوک چې سره ډیره مینه ساري دغه په دې شبه باندې دغه تذکره بار بار زمونږ ټول مشایخ لکدل مرغوندي زلیږي تبریک شي سلفیانو د ټول بدعتانو لخرونه بماتيږي تبریک شي سلفیانو